د یاران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ. هیله ده تاسو ټول راته ښه او صحتمند وئ. ملګرو لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده مازدیګر راهیسې پر ټولنیزو رسنیو د یوسف جان اطمانځي هغه خبریال چې د خیبر ټي وي کې کار کولو د غریبانو لاس امسا وه هغې د وژلو خبرونه ښکته پورته کیږي. نو ملګرو دغه خبرونه بالکل غلط دي. څو شېبې وړاندې یوسف جان اطمانځي په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو کوم خبرونه چې پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو ښکته پورته کیږي هغه ټول دروغ دي. هیله ده وایي تاسو پرې باور ونه کړئ. نو ملګرو موږ هم تاسو ته وایو چې یوسف جان اطمانځي ژوندی دی او د هغو خلکو د الله کور وران کړي څوک چې دا ډول د دروغو خبرونه مخ پر وړاندې بیایي. یوسف جان اطمانځي هغه کس دی چې د ډیرو غیر قانوني او هغه اشخاصو مخه یې نیولې ده چې هغه غریبانو ته او په خاص ډول پښتنو ته نقصان رسوي. موږ او تاسو کې ویډیوګانې پر یوټیوب او یا هم دا شانتې پر فیسبوک او یا هم د خیبر پر پرده باندې وګورو ټولې ویډیوګانې د پښتو لپاره دي. هغه له خلکو لاسنیوی کړی دی چې واقعا مرستې ته اړتیا لري. نو هیله ده دا ډول خبرو څخه ډډه وکړئ او یوسف جان اطمانځي دې زر کلن شي. هیله ده دغه ویډیو در سره لایک او مخکې در سره شیر کړئ.